د غزنی مرکز کې د فوټبال لوبې عمومي میدان چې مخکې سیلابونو ویجاړ کړی و بیرته جوړ او د لوبغاړو پر مخ پرانیستل شو. د دغه میدان پرانیست غونډه کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش لوی رئیس مولوي احمد الله وسیک وویل اسلامي امارت د سپورت برخې ته ځانګړې پاملرنه کوي او هڅه به وکړي چې د غزني د سپورت مینوالو ټولې ستونزې حل کړي. افغانستان اسلامي امارت د ورزش تر شا ولاړ ده، د ورزشکارانو حمایت کوي او هر هغه څه امکانات او سهولتونه چې د ورزش په برخه کې پکار دي د دغو د برابرولو پوره کوشش یې کړی ده او کوي. دا یو ښه فرصت ده. عزیزانو، د ورزش په برخه کې موږ او تاسو په لکونو ورزشکاران لرو. د اوسنی نظام د اسلامي نظام بقا دا د ټولو مسؤلیت ده. د یوازې د مجاهدینو چې په دغه لار کې قرباني ورکړي دي د هغو مسؤلیت نه، بلکې د ټول افغان ولس مسؤلیت ده. په ځانګړې توګه د دغو ورزشکارانو چې په لکونو تعداد لري د دغو مسؤلیت هم جوړیږي، د دوی مکلفیت هم جوړیږي چې د اسلامي نظام د بقا دپاره به کار کوي. ورته مهال د سپورت مینوال او د فوټبال لوبغاړي خوشحاله دي چې له 2 کاله وروسته ورته بیا د سپورت کولو زمینه برابر شوه. گپی به گفتن نداریم، خوشحالی ما زیاد است و بسیار زیاد خوش شدیم که دوباره میدان ما فعال شد و آماده شد برای فوتبال ما و کسایی که در این رأس همکار بودن و همکاری کردن، امارت اسلامی افغانستان، والی صاحب محترم، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، جهان سپاس تشکری میکنیم که در این عرصه همکار بودن و همکاری نمودن. ما تشکری خاص میکنیم از امارات اسلامی که با ورزشکاران کمک نمود و دوباره استادیوم ساخته شد. غزنی کې د کرکټ، والیبال ترڅنګ فوټبال لوبه هم ځانګړي مینوال لري چې د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې زیات شمیر ځوانان دغه لوبه کوي.